نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی دجال به یو جوان وی، ویښتان به یې سخت تاو وي، مخ به یې سور وي او شی سترګه به یې رنډه وي، داسې لکه د انګور دانه چې وچه شوی وي. د هغه د دواړو سترګو په منځ کې به کفر لیکل شوی وي چې هر مومن به یې لوستلی شي که هغه سواد لري او کنه. بخاری مسلم. دویمه برخه د دجال فتنه. دجال به 3 غټې دعوې کوي. یو، هغه به وایي چې زه ستاسو رب یم، خو زموږ رب یو سترګې نه دی. دویم، د هغه سره به د جنت او دوزخ په شان یو سوي، خو کوم ته چې هغه جنت وایي هغه په اصل کې اور دی. دریم، هغه به اسمان ته د باران او ځمکې ته د فصلونو د راویستلو حکم کوي او دا به د الله په اجازه یو آزمایش وي. دا د هغه ظاهري کرامات دي، خو مومن به پرې نه غولیږي. دریمه برخه د بچ کېدو لاره. نبی صلی الله علیه وسلم د بچ کېدو 2 لارې ښودلې دي. یو، د سورة الکهف اولنۍ 10 آیتونه حفظ کول. دویم، مکې او مدینې ته ځان رسول، ځکه دجال هلته نشي ننوتی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې کچا د دجال په اړه واوریدل نو هغه دې ترې لرې وتښتي، ځکه د هغه فتنې به ډېرې قوي وي. پای، دجال لا نه دی راغلی، خو د هغه د فتنې نشی لکه دروغ، دوکه او د حق او باطل د ډوډۍ نن هم شته. قرآن کلک ونیسئ، سورة الکهف لولئ او د الله په لاره مستقیم پاتې شئ. الله دې مو د دجال له فتنې نه وساتي. آمین.